نو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی دا او د قریشو د خاندان نه ده. تدې اول خاوند چې هغه ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ و، هغه په غزوه بدر کې شریک شوی دی او په غزوه احد کې شریک شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. او دا په ابتدایي مسلمانانو کې دواړه ښځه او خاوند. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حبشې د هجرت حکم وکړو نو دې ښځې او خاوند دواړو پکې هجرت کړی و. خو په غزوه احد کې د دې د خاوند لاس زخمی شو د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ. تقریبا بیا یو میاشت علاج وکړو نو هغه لاس جوړ شو. خو د هغې نه وروسته دی بیا بل یو غزا ته لاړو او چې کله د هغې نه واپس راغی نو هغه زخم بیا تازه شو او هغه زخم بیا دې حالت ته ورسېدو چې و بیا د هغې زخم نه وفات هم شو. او د دې ښځې او خاوند د ابو سلمہ او د ام سلمہ رضی الله تعالی مینه چې وه دا ډېره مشهوره وه. دوی دواړه په یو بل باندې ډېر زیات مینو، ډېر زیات انتهایي مینه د یو بل سره کوله. یو ځل ابو سلمہ رضی الله تعالی کور ته راغی، دې ته وویل وی ام سلمہ ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو حدیث واورېدو. وی څه دې ته واورېدل؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې په چا باندې مصیبت او غم راغی او هغه دا وی چې انا لله و انا الیه راجعون، او دا غې نه وروستو دا الفاظ وی الله مال زما په دې مصیبت کې اجر راکړه او مال د دې نه غوره راکړه چې دا څه دې رانه واغستل. الله د دې نه مال څه راکړه؟ غوره راکړه. وی ام سلمہ ما د نبی اسلام نه دا حدیث واوري چې چا د مصیبت په وخت کې دا دعا وویله الله تبارک وتعالی ولا د هغې څیز نه غوره ورکوي کوم چې ته اغستې وي. الله ولا د هغې نه غوره ورکوي چې کوم ته نه اغستې وي. وی ما دا دعا یاد کړه. وی بهرحال دی چې ناجوړه شو بیمار شو نو ما په دې زړه کې دا ویلي که نه چې یاره کو ابو سلمہ چېرته وفات شو که نه زه به په ده باندې داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. په ده به داسې جړا کوم، داسې جړا چې دنیا به یاد ساتي چې ام سلمہ په خپل خاوند پسې څنګه جړا کړې ده. داسې جړا به زه په ده پسې کوم ځکه ډېر زیات مینو په یو بل باندې. خو چې کله ابو سلمہ رضی الله تعالی وفات شو که نه وی ما دا دعا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. وی دا دعا مې وویلله وی ما وی چې الله ماله د ده نه غوره راکړه. وی د نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث مو وي خو په زړه کې مې دا خبره راتله چې یاره د ابو سلمہ نه به غوره ماته چېرته میلو شي. دا خو داسې خاوند او داسې مینه ماته راکړې وه چې د ده نه به غوره ماته چېرته میلاویږي. خو حدیث مبارک باندې مې عمل وکړو، هغې مې عمل وکړو. بهرحال وی زما عدت چې تیر شو په ما پسې نبی علیه الصلوۃ والسلام پیغام د نکاح راولېږو چې ام سلمہ ما سره نکاح وکړه. وی ما ته چې نبی علیه السلام پیغام د نکاح راولېږو وی ما ورته عذر بیان کړو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته چې زه تا سره نکاح نشم کولی. ما ته 3 عذر دي، 3 خبرې دي ځکه هغه وجه تا سره نکاح نشم کولی. کمې وی ما ورته وی چې یو خو د الله پاک پیغمبر زما عمر زیات دی، عمر مې زیات دی نو په دې عمر کې به زه نکاح څه وکړمه. وی دویم ورته دا وی چې زه عیالدار یم، زما واړه یتیمان بچي دي نو زه خو چې تا سره نکاح کوم نو د دې بچو سره به کومه. او دریم مې ورته دا خبره وکړه چې ما کې لږ غیرت زیات دی، زه غیوره یم لږه ډېره، غیرت لا پکې لږ ډېر دی نو کیدای شي په بیا رانه ته خفه شي، زه یو خبره بده وګڼم او ته رانه خفه شي په هغې باندې نو د الله پاک پیغمبره تا خفه کول نه غواړم ځکه با زما طبیعت نازک دی، غیرت را پکې لږ زر راځي نو په هغې به رانه ته خفه شي. نبی علیه الصلوۃ والسلام راله جواب راکړو چې ام سلمہ کو د عمر خبره شي نو زما عمر ستانه زیات دی، زما عمر ستانه زیات دی، خیر دی کو د عمر خبره شي. دویم خبره چې ستا واړه بچي دي، یتیمان بچي دي نو ستا دا بچي اول د الله دی او بیا د الله د رسول دی، د دې فعالنه به الله کوي او د الله د رسول به د الله رسول به کوي. او باقی دا خبره چې ته وایې زما طبیعت کې لږ غیرت غالب دی نو خبره باندې لږ غیرت راځي را پکې بیا جواب کومه نو د الله نه به دعا کوم چې الله درنه دا خوی ختم کړي، الله درنه دا خوی څه کړي ختم کړي. وی نبی علیه الصلوۃ والسلام راله دعا وکړه وی اکه شانتې وشو، بیا ما کې چېرته داسې د جواب ماده نه ده راغلې چې ما نبی علیه السلام ته چېرته جواب ورکړی، بیا ما کې داسې خبرې چېرته هم ده راغلې چې زه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته په یو خبره باندې نیغه ودرېدلې ما داسې ما کې بیا چېرته هم دي راغلي. وی بهرحال
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره می نکاح وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور ډیر مختصر سيزونه ورکړو. یو ورله بستر ورکړه چې د مالوچو په ځای پکې د کجورو دا پانی وي، دا ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړه. او دویم ورله نبی علیہ السلام یو پیاله ورکړه، یو ورله میچن ورکړه، یو شی ورله بل ورکو. دا ورله نبی علیہ السلام د واده سامان وکړو، دغه ورله ورکړه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح شو. خدای ډیره وخیاره خزوا، ډیره وخیاره خزوا. کله په د حدیبی په موقع باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمرې نه بند شو، کافرو بند کو، نبی علیہ السلام صلح وکړه. صلح حدیبیه مشهوره ده، پای کې ټول هغه خبرې ولیکل شو چې کافر غوښتلې، اک وشو هغه ولیکل شو چې هغه سوي هغه ولیکل شو. یعنی د کافرو پر رضا باندې د هغه په ډیماند باندې دغه روغه وشوله صلح حدیبیه. هغه باندې مسلمانان ډیر زیات خپو. بهرحال د کافرو په ډیماند باندې د کافرو پر خوخی باندې دغه صلح لیکل شوی و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دې ځان سره هغه دغه راوستي وي، قرباني کنه را روانې کړې وي. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل وي خپل قرباني الاله کې سرونه اخرى چې دې ځنه واپس کیګو. صحابه کرامو دومره غمجنو چې نه سرونه خړل او نه قرباني الاله ولي. نبی اسلام ډیر خفه شو چې صحابه او تمام چې قرباني الاله کې وغي غلي دي. نبی اسلام ډیر غمجن شو چې دا څه وشو. صحابه کرام داسې نه چې انکار وکاو، خو د هغې په زړه کې یوه ارزو وه چې کیدای شي نبی اسلام د دې صلح نه واپس شي. دا نه چې انکار وکاو، خو دا تمه یې وه چې کیدای شي نبی اسلام فرمایي چې زه چې ورځو پې ځه خپله عمره کوو چې هر څه کېږي. نو ځکه یې نه سرونه خرېل او نه یې قربانۍ حلاله ولې. په زړه کې دا تمه وه چې کیدای شي موږ عمرې له لاړ شو. نبی اسلام خیمې ته راغی، داسې په دې مخ باندې د غم اثار او د خفګان اثرات پې وو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي د الله پاک پیغمبر ولې غمجنې وي؟ ام سلمه زه صحابه کرامو ته وایم چې سرونه وخورئ، قربانۍ حلالې کوي، هغوی خبره باندې عمل نه کوي، خاموش دي ټول. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي د الله پاک پیغمبره د هغې اوس هم امید شته چې موږ عمرې له لاړ شو، خو یو کار وکړه، وی لومبۍ خپله قرباني په خپله حلاله کړه او خپل سر وخورئ چې د دوی دا تمه ختمه شي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ام سلمه دا خو دې ډېره ښکلې مشوره راکړه. نبی علیہ السلام خپل قربانی حلاله کړه په خپل سر اخریو. چې صحابه کرام ولیدل چې نبی علیہ السلام سر اخریو قربانی حلاله کړه، تمام صحابه کرام خپل قربانی حلاله کړه، سرونه اخریل. ځکه چې تمه ختمه شو کنه. نو ډیره وخیاره ښځه وه. نو د ښځې په مشوره به کله کله عمل کوي. ښه دا نه چې ښځې هره خبره غلطه وي، هره خبره غلطه نه، کله کله سمه مشوره هم درکوي. وخیاره ښځې خو سړی لم پکار دی چې ما دا ښځه د کمې قبیلې ده، ټیک ده که نه. بعضې خو داسې چې هغه چې خبره را پرېږدي نو څه ورانه خبره به نو هغه بیا منل نه دي پکار، درته لوی مصیبت جوړوي. صحیح شو. نو چې وخیاره ښځه دی، دا د کار ښځه دی، نو کله کله د هغې سره مشوره په کار کې کوه. تکلیف در باندې راغی، مصیبت در باندې راغی، وخیاره ښځه چې که نه دا د خاوند د مخ د اثراتو نه پوهېږي چې زما په خاوند باندې څه مسله شته دی. هغه چې د خاوند د مخ ته وګوري هغې ته پته لګي زما خاوند ته څه مصیبت راغلی، څه خاوند ته مې مشکل راغلی، تپوس دې کوي څه مسله ده تا ته. نو خاوند لم پکار دی چې دا خبره بیا د ښځې سره شریکه کړي، چېرې ما ته دا خبره ده او دا مسله ده څه وکړمه. نو د ښځې له پکار دی چې یوه بهتره مشوره وله ورکړي، غوره مشوره ورله ورکړي. نو خاوند له پکار دی چې ښځه وخیاره ده چې د هغې په خبره باندې کله کله څه کوي، عمل کوي. ټیک شو. نو بهرحال ام سلمه رضی الله تعالی دا ډیره وخیاره بیبي وه، ډیره وخیاره زنانه وه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام بله بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله د جهنم دا دروازې دا و دروازې چې دي دا لاندې باندې دي او کو داسې په لړاکۍ باندې دي. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د جهنم دا دروازې لاندې باندې دي، دا داسې په لاین باندې نه دي بلکې دا لاندې باندې دي او د جهنم و طبقې دي، و طبقې، او هر طبقه د بلې طبقې نه ډېره زیاته سخته ده. کومه طبقه چې څومره لاندې ده دومره زیاته سخته ده او د هرې طبقې په منځ کې دومره فاصله ده لکه 2000 کاله چې انسان مزل وکړي.
وزر کال مزل کول دا د جهنم د 2 طبقو په منځ کې فاصله ده او د ټولو نه بدترین طبقه په دې کې د جهنم د ټولو نه لاندې طبقه ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین نه تپوس کو وی جبرئیل په دې طبقو کې به وسو کو. جبرئیل امین ورته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره د جهنم د ټولو نه چې کوم لاندې طبقه ده په هغه کې به منافقین فراتوي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د ټولو نه چې لاندې کومه طبقه ده سخت طبقه ده چې د نورو جهنميانو ویني زوی په هغه کې جمع کیږي په هغه کې به منافقین پراته وي. منافق هغه سړی دی چې په خوله یو وي او په زړه بل وي. په خوله باندې کلمه وایي خو په زړه کې کافر دی. د مسلمان ته ډیر نقصان رسي ځکه مسلمان خو دا زما ملګری دی ځان ته نه ساتي زما دوست دی زما د اسلام ملګری دی او په حقیقت کې د ملګری نه وي د پاره د سره مرګره شوی د جاسوسۍ د پاره کافر ته د جاسوسي ورکوي نو مؤمن ته د ټولو نه زیات نقصان او تاوان چې دی دا د منافق د لاسه دی. بیا جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د هغه د پاسه چې کوم طبقه ده په هغه کې به مشرکین وي د هغه د پاسه چې کوم طبقه ده په هغه کې به سائبین وي کوم چې دستور عبادت کوي د هغه د پاسه چې کوم طبقه ده په هغه کې به يهود وي او د هغه د پاسه چې کوم طبقه ده په هغه کې به نسوارا وي. چې شپږ طبقې جبرئیل علیه السلام ذکر کړي نو غلې شو چپ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی جبرئیل په دې ومه طبقه کې د ټول نه پاسه چې کومه طبقه ده په دې کې بسوک وي. جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر زه تا ته تکلیف نه درکول غواړم زه تا خپه کول نه غواړم چې تا خپه کما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل جبرئیل ضرور راته وایي کنه شپږ طبقه خو دې راته ذکر کړي نو دا راته وایي چې په دې ومه طبقه کې بسوک وي. جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره په دې کې بستا د امت ګناهګاران پراته وي. ستا د امت هغه خلک چې غټ ګناهونه کړي دي ګناه کبیره کړي ده توبه نه دی ایستلې په دغه ګناه کې د دنیا نه تللې په دغه طبقه کې به دا کسان پراته وي. دا خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واورېده ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته بېهوشه راتاو شو بېهوشه شو او چې کله په هوش کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژړا باندې شو جړلی جبرئیل امین ورسره هم په جړا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه وی جبرئیل ته ولې جاړي تر سره ولې جاړي. جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر سما سره د خپل ځان فکر دی زما سره د خپل ځان فکر دی اسې نه چې ما سره د هاروت او د ماروت هغه قصه وشي. دا دوه فرشتې وي الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلي وي د پاره د امتحان هغه په دنیوي امتحاناتو کې ګیرې شولې وي اسې نه چې الله تبارک وتعالی هغه کار زما سره وکړي اسې نه چې زم په امتحان کې پرېوځما او زه ناکامه شمه اسې نه چې ما الله تبارک وتعالی اور د جهنم ته داخل کړي زما سره د ځان فکر دی زما سره د ځان فکر دی. الله جهنم ډیر زیات سخت دی ډیر زیات سخت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د معراج په شپه باندې چې زبر اسمانونو ته وختمه الله تبارک وتعالی ما ته جنت اخودو جهنم راته مخودو زه د جنت د داروغه د جنت د څوکیدار سره میلو شوما او د جهنم د څوکیدار سره میلو شوما. وای د جهنم د څوکیدار سره چې میلو شوم دا غنوم د مالک د مالک سره میلو شوما وی ما ور سره ملاقات وکړو خو ما د هغه په خوله باندې خندا اونه لیدله مالک اونه خاندلو دومره سخت فرشته چې د هغه په خوله چرته خندا رانله. الله تبارک وتعالی فرمایي علیها ملائکه غلاظ شداد د جهنم باندې داسې فرشتي دي چې ګوره ډېرې سختي دي ډېرې سختي دي هغه کې رحم نشته ډېرې سختي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه د مالک سره میلو شوم خو مالک اونه خندل وی ما ته جبرئیل امین او فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د جهنم د څوکیدار فرشتي کو چرته خندل نو دی بتا ته خندلیو کو د دې په شونډ باندې چرته خندا راتللې دی بنن تا ته خندلیو خو چې تا ته او نه خندل نو دی چرته په ژوند کې خندلی نه دی او نه به او خاندي. دا دومره سخته فرشته ده
الله تبارک وتعالی دې د دغه جهنم نه پناه راکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو ځل جنت او جهنم د یو بل سره خبرې وکړي. جنت ورته وویلو وی ای جهنم په ما کې خو به هغه نرم خلک پراته وي، په ما کې خو به هغه غریبان پراته وي، په ما کې خو به هغه خلک پراته وي څوک چې د تکبر نه خلاص وي، په دنیا کې د غریبۍ ژوند کړی دی خو بیا هم د الله شکر ادا کړی دی، د الله ناشکري نه ده کړې، د الله خلاف یې نه ده کړې. په ما کې خو به اکثر غریبان پراته وي. جنت ورته وویلو په ما کې به اکثر غریبان پراته وي، زه به تکبر والو نه خلاص یم. جهنم ورته وویل وی ای جنته یقینا پتا کې خو به غریبان پراته وي خو زه به د متکبرینو د مالدارو نه ډک یم. چې څومره مالدار دی او تکبر په دنیا کې کو زه به د هغې نه ډکېږم هغه به ما ته راځي. الله تبارک وتعالی چې د دوی دا خبرې واورېدې وی ای جنته ته خو زما د رحمتونو د ښکاره کولو یو نښه یې او ای جهنمه ته زما د غصې او د غضب د ښکاره کولو یو نښه یې. زه خپل رحمت زه خپل نرمتیا دا په جنت کې ښکاره کوم او زه خپل غصه او سختی په جهنم کې ښکاره کوم. تاسو خو زما د رحمت او زما د غضب نښې یې. الله تبارک وتعالی دې موږ د دغه جهنم نه وساتي